هلکه خر خو م ډېر خفه ولاړ دی چې دا دي وده دي څه قصه ده نه مو وطن شته نه مو خپل کلی کورونه اختر بس کړو پن په مونږ غمونه اختر بس کړو نه مو وطن شته نه مو خپل کلی کورونه اختر بس کړو. السلام علیکم څنګه شله صحتونه ښه دي خیریت دی نوم دې څه دی وایه 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 کوچی ښه صحیح او دا راته ووایه چې اختر به چېرته تېری لکه اختر ته مونږ سره ګډې دي چې لاندې پېښور کې موسم خراب دی مونږ ټیکانه پېښور کې دا یې د افغانستان صحیح افغانستان کې د کوم ځای بیا لوګر ښایي لوګر صحیح جي بارډر څومره وخت اوس راغلی پاکستان ته دا 3 کاله کېږي 3 کالو نه تللی لکه 3 اختره د پاکستان کې تېر کړه 3 اختره غواړي چې لاړ شي شوق دې کېږي نه شوق ښه په خوشحاله دا ځای صحیح دی پاکستان دې خوښ دی او څنګه مال دلته کې ښه سریږي او د مال هم ورځ ښه ده که نه صرف ستاسو ښه ده د مال د وجې هم ښه ده لکه مطلب دا چې مال ښي نو بیا ستاسو هغه هم ښایي ستاسو ورځې په مال پسې تړلې دي او تقریبا څونه مال دی سره اوس مونږ مال 300 مال در سره ښه او واړه د سره نور شته که نه یوازې یو ماشومه در سره یو دا وړوکی هلک در سره یو بل در ښه هغې هم دلته کې مې چېرته ولیده یو ځای کې پراته دي ورځم د هغې سره هم خبرې کوم او دو چېرته هغه دي هلکه خر خو م ډېر خفه ولاړ دی چې دا دي وده دي څه قصه ده خر هم خفه دی اوی زړګو پاسې لکه سلام وکړه سلام ماسه سلام وکړه ماسه لاس راکه لاس سلام وکړه داسې مړه سړه خو یاره سلام د بل ته ګوره دا په اودو کې ویښ دی که نه ښه چې د کوم ځای ښه افغانستان ښه او دا د څه دی خواته چې پروت دی پاکستان کې څومره وخت شو څومره تقریبا څومره وخت په افغانستان دې لیدلی چېرې 6 میاشتې دي په پاکستان کې وشوي ډېرې افغانستان دې لیدلی ښه او اختر هم را روان دی نو اختر له څه حساب کتاب د جامې کپړې پیزار څه شی دی کړي که نه هر څه دي کړي نو اختر به څنګه کوې لکه مطلب د عامو کسانو سره به یې مناوې نه د ملګرو سره ګډو سره ملګري دي شته کوم ځای کې دي ستا ملګري کور کې دي نلته به ځې ته اختر له بس دا خوب وکړه وده شه سم ده نه مو وطن شته نه مو خپل کلی کورونه اختر بس کړو